إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. عزتمند ورونو، کفر او شیطان دا زمونږ په وړاندې هغه دشمنان دي چې همیشه دپاره باید موږ دې سره په ټکر او په جګړه کې پاتې شو. د کافرانو بعضې رسمونه او رواجونه دي، هغه په مسلمانانو کې ورو ورو لږ لږ را داخلیږي. یو وخت به داسې راځي، الله دې ونه کړي، چې په ډېرو مسلمانانو کې به دغه د کفارو تقالید، د هغوی عادتونه په غیر شعوري ډول سره را داخلیږي. نو دې وجې نه په مسلمانانو باندې لازم دي چې خپل دین ته متوجه شي، همیشه دپاره د شیطان او د هغې دسیسو ته متوجه شي او خپل دین باندې په بصیرت سره په استقامت سره روان شي. د کافرانو لخوا ډېرې دسیسې او سازشونه د مسلمانانو د عقیدې د تزلزل دپاره جوړیږي، خو مسلمان به همیشه دپاره بیدار وي، هوښیار به وي، د هغوی په لومو او جالونو کې به هېڅکله نه ښکیل کېږي او نه به پکې راګیرېږي. زما ورونو، زمونږ د شریعت اصل دا دی چې موږ د کافرانو سره سخته دشمني وکړو او د هغوی د ټولو رسمونو، رواجونو، طرقو او عاداتو نه خپل ځان وساتو. او بالخصوص کافران دا کوشش کوي چې هغوی د خوشحالۍ کومې ورځې دي، د مراسمو کومې ورځې دي، په هغې کې مسلمانان راښکیل شي. او زمونږ په شریعت کې دا یو واضح اصل دی چې د کافرانو د رسمونو ورځې، د هغوی د اخترونو یا د خوشحالینو ورځې، یا د هغوی د مذهبي دستورو کومې ورځې چې دي، مسلمانان به دا نه لمانځي او نه به ورسره پکې شریکېږي، ځکه دا د هغوی په دې کفر باندې یو نوع رضایت دی که دی ورسره شریک شي. نن سبا کافران ډېرې ورځې هغوی لمانځي او زمونږ دا بعضې بې شعوره مسلمانان دوی ته په خپلو ملکونو کې اجازه ورکوي او دغه ورځې په خپلو ملکونو کې یا کافران لمانځي په ښکاره شکل باندې، مسلمانان په کوم خفګان نه کوي، او یا دا مسلمانان ورسره خپله د پردې تر شا مل وي. لکه من جمله د هغوی نه یو د هغوی د مراسمو ورځ ده چې یو نوع عقیدوي تړون ورسره لري، د هالووین په نامه باندې یادېږي. هالووین د دې لفظي معنا ده د هغه مسیحیانو چې هغوی قدیسین ورته وایي او د دغه مذهب تجلیل کوي، د هغه قدیسینو ماښام، دا د دې هالووین معنا ده. او دا چې کله اوله شروع شو، 2.5 کاله مخکې تقریبا سابقه لري، هغې وخت کې د ساهوین په نامه باندې شروع شو. دا چې په کومه ورځ باندې لمانځل کېده په 21 د اکتوبر د هر کال، په همدغه ورځ د دغه مسیحیانو قدیسانو اختر مو. کله کله دا اختر ورسره په یو ځای باندې راځي، خو دا بیل د دوی د خوشحالۍ او رسم ورځ ده. او دغه
د هالووین ورځ چې دا بله ده هسې تصادفاً سره یو ځای کېږي ورنه دا یو د بل نه جلا جلا او بیل بیل عقیدوي ورځې دي د خلکو چې لمانځي نو ورونو زه غواړم چې د دغې ورځې متعلق یو څو نکتې زیر بحث کوم اول خو دغه چې دغه د هالووین معنا او دویم دا د چا لخوا ایجاد شوې ده او دریم په دې کې دوی کوم رسمونه او رواجونه کوي او دا د کومې عقیدې په بنیاد باندې د دې ورځې تجلیل دوی کوي او پنځم د اسلام حکم د دې متعلق څه دی او شپږم د دې حکم د شریعت په چوکاټ کې د شپږو وجوهو نه ردول معنا خو مخکې وشوله چې د هالووین معنا د قدیسینو ماښام مخکې دا خبره ذکر شوه چې دا د مسیحیانو د اختر ورځ ده او د قدیسینو د تکریم په خاطر باندې د هغوی د عزت په خاطر باندې دا ورځ لمانځلی کېږي دا د چا لخوا لمانځلی کېږي اصلا د دې شروع چې وشوه چې په دې باندې پروګرامونه او حفلونه او جلسې او پروګرامونه پې مناوول دا یوه قبیله وه په برطانیا کې د کلت په نامه باندې د هغوی لخوا دغه ورځ رامنځته شوې ده خو دا ورځ یوازې تر برطانیا پورې محدوده پاتې نه شوه بلکې په استرالیا کې او د امریکا په متحده ایالاتو کې او همدغه رنګې ایرلینډ او سکاټلینډ او انګلینډ کې په دې ملکونو کې دا ښه په جوش و خروش سره لمانځلی کېږي په دې اکثرو اروپایي هیوادونو غربي هیوادونو کې دا ډیره په شد و مد سره لمانځلی کېږي دا څه عقیدې په خاطر باندې لمانځلی کېږي فلسفه څه ده تاریخ پوهان د دې فلسفه داسې بیانوي چې په دغه ورځ باندې د مړو ارواح دا د دې ژوندو سره یو ځای کېږي دې وجې نه دوی د کورونو دروازې همداسې واضح پرېږدي چې دغه خپلو خپلوان چې کوم تېر کال نه تر اوسه پورې مړه دي هغوی بېرته راځي او د دې خپلو د خپلوانو د اقاربو د ارواحو سره د هغوی روحونه یو ځای کېږي او دویم عقیده د دې تر شا دا ده چې په هر کال کې دوه موسمونه دي یو د تورتم موسم دی او یو د رڼا موسم دی دا د اوړي موسم چې دی دا د رڼا موسم دی تر دې پورې چې دا لونه موونه ختمیږي نو کله چې دا لونه وشولو د رڼا موسم ختم شو دې نه وروسته د تورتم موسم شروع کېږي جمع دا د تورتم موسم دی دې کې رڼا ختمه شوه دغه لونه چې کېږي د لونو سره برکات او خیر او رزقونه راځي او هغې نه وروسته به دا فصلونه ودرېږي او د ځمکې زراعت هم کمیږي نو دا وایي د تورتم ورځې دي نو چې کله دغه د تورتم ورځ شروع کېږي چې دا 1 د اکتوبر دی یوازې په همدغه ورځ باندې دغه روحونه راځي او دا یو د بل سره دا ملاویږي یو د بل سره ملاقات کیږي نو د دغه فلسفې تر مخې دوی داسې کار کوي چې را لګیږي خوراکونه طعامونه د کورونو مخې ته په چمندونو باندې په باغچو کې په دغه ځایونو کې ږدي چې دغه ارواح راشي او د دغه رزقونو او خوراکونو نه وی خپل ځان موړ کړي
او په ډیرو ځایونو کې ورونه بلایي. د هغه ورونو بلولو مقصد دا دی چې دا کم ارواح چې شریر دي ضرري ارواح دا راځي نو د هغې نه موږ به شو هغه وشړلی شي. ځکه چې د کورونو مخې ته په چمندونو کې او په باغچو کې او په ګلدانونو کې چې دوی کم خوراکونه ږدي نو دغه ارواح ورته ټول راځي. خو چې دا ورونه بل شو په دې سره چې کوم هغه شریر او ضرري ارواح دي نو هغه تریږي او هغه تښتي هغه به دلته نه راځي. دا یو څو خبیث او منحوس عقاید دي د دوی په دغه بنیاد باندې دا ورځ دوی لمانځي. بیا په دې ورځو کې د دوی غټ او واړه ښځې او نارینه را لګېږي داسې لباسونه یا شکلونه او همدغه رنګ مشاهدې جوړوي چې هغه ډېرې روونکي شیطاني شکلونه جوړوي، ښکرونه کوي او غټ غټې داړې ځان دپاره جوړوي او د لیوانو په شانتې کولا او سرې خولې نیسي. یعنې په دې باب کې دوی دا کوشش کوي چې هر څومره قبیح شکل وي هغه جوړ کړي، په مخونو باندې بدرنګه رنګونه ومږي، په جامو باندې بدرنګ شیان ومږي او دا خپل شکل داسې بدل را بدل کړي چې بالکل د انسانیت د چوکاټ د انسانیت د اصولو نه وځي او بالکل د یو وحشي ځناور د درنده او د یو شیطان شکل جوړ کړي چې چا پکې څومره خپل شکل قبیح که او ځان یې بدرنګ که نو دا ډېر وایي ښه دی د دې ورځې ښه تجلیل وکړه او ښه ولمانځله. نو کوشش کوي چې دا خپل شکلونه هم بدل کړي او خپل حرکات هم داسې د شیطانانو غوندې کړي او تیزې تیزې منډه او په قلار منډه او ټوپونه او بره دانګل او کته دانګل او د حملې شکل اختیارول، مختلف داسې هیبتي حرکات او هیبتي شکلونه جوړوي چې هغه د خلکو د ویرولو او د مرعوبولو سبب شي. او د دې کار نه دوی منظور دا دی چې دا کم ارواح وی بېرته رالیږلی کېږي د دنیا ته نو په دې کې ښه او بد راځي نو هغه بد ارواح به په دې شکل سره موږ د ځان نه وترو چې دا بد شکلونه جوړ کړو او داسې هیبتي او یرونکي او وحشتي حرکات وکړو نو دغه کم شریره ارواح چې دي ضرري ارواح چې دي دا به زموږ خواته رانږدې نه شي. په دې طریقې سره به موږ د هغوی د ضرر نه بچ شو. اصلا د دې عقیدې سرچینه چې ده دا د قبر پرستو بت پرستانو او د بنیادی مشرکینو نه اخیستل شوې ده. هغه مشرکین چې هغوی په خپل شرک نهایت غلو کړې وه او بالکل د انسانیت د معیار نه وتي او د نهایت خسافت درجې ته رسېدلي وو، د هغه بت پرستانو، قبر پرستانو، اتش پرستانو او ستاره پرستانو نه دغه عقیده په مجموعي لحاظ سره راغستل شوې ده. چا نه یوه فکره راغستل شوې ده او چا نه بله فکره، خو هر څونه چې واړی راواړی د دې عقیده او فکر او نظر چې دی د دې سرچینه دا د شرک پرستانو او بت پرستانو نه او اتش پرستانو نه اخیستلی شوې ده. منبع د دې شرک او کفر او الحاد دی. د شرک او د کفر او د الحاد نه د دې جذور او جرلې دا راوتي دي او د دې خلکو په دې فکر کې دا غټې شوي دي او خورې شوي دي. دا اخترونه ورته وایي او که د دوی د لمانځلو ورځې ورته وایي د څلورو وجوهاتو د وجې نه لمانځي. یو خو دا وی چې دلته دوه موسمونه دي. یو موسم هغه دی چې په هغې کې کر وشي، زراعت وشي، تخمونه وشیندل شي، او بل موسم دا دی چې بیرته
په هغه کې لونه شروع شي او دغه فصلونو حاصل واخیستل شي چې دا د ژمي موسم په داخليدلو سره شروع کیږي نو دغه د اکتوبر 11مه ورځ جوړیږي د هر کال نه نو د اکتوبر د 11مه ورځ نه دغه د ژمي ابتدا کیږي او دا د تورتم فصل داخليږي د رڼا فصل ختميږي نو دغه دواړو موسمونو د تمیز او د جداوالي او د بیلتون لپاره دا ورځ دوی مناوي او تجلیلي او المانځي چې د تورتم موسم د رڼا د موسم نه سره بیل شي دویم سبب دا دی چې د دې خلکو دا عقیده ده چې په دغه ورځ باندې خطري حیوانات راوځي چې دې ته ضرر وپېښي او خطري ارواح را خوريږي چې دوی کې ور او رعب خور کې دوی ته مشکلات پیدا کی د ضررونو رسول منبع دغه ارواح غني نو په دغه خاطر باندې وای چې موږ دا ورون کې جامع او هیبتي حرکات وکړو نو دغه شیانو د ضرر نه بچو دا کوم چې هیبتي جناور دي او یا دغه شریر ارواح دي دا چې راځي زمونږ په دې هيئت سره چې موږ ویني نو موږ نه به وتريږي او دا غوي د ضرر نه به موږ په امن شو ګویا کې دوی د خپل ځان د امن لپاره د ولار انتخاب کړی دا د دوی په عقیده او د دوی په نظر باندې او دریم سبب دا دی چې په دغه ورځ باندې دغه ارواح دوی ته راځي د خپلوانو ارواح او دغه سي د ضروري شیانو ارواح نو د خپلوانو د ارواحو تکریم به وشي عزت به وشي او کوم چې دا شریر او ضروري ارواح دي د اغوی به مخنیوي وشي په دستجمع شکل سره به موږ د اغوی د مقابله یو اظهار وکړو چې موږ د اغوی مقابله ته راوتی د اغوی د ازرارو نه به په امن شو او څلورم سبب دا دی چې کله ایالات متحده امریکا ته د خلکو دا پناه وړل زیات شو پناه دهندگان ورزیات شلو اغوی مختلف شایعات مختلف افکار او عقاید دی خلکو ته ورول او په اغوی کې قسم قسم افواهات خواره کړه چې په ټوله غربي نړۍ کې دغه افواهات د دې ورځې لپاره خواره شلو د مختلفو افکارو او د افواهاتو په بنیاد باندې دغه ورځ دوی تجلیلي او المانځي دا خو د دغه ورځې متعلق ضروری معلوماتو چې ولې کوي څنګه کوي کم فکری تړاو دی او تاریخي پس منظر څه دی څومره وخت کېږي دا خبرې وي راځو دې خبرې د چې په شریعت مطهره کې د دې خبرې څه حکم دی آیا دا کوم اصل لري نو د شپږ وجوهونه دا عمل په شریعت کې حرام دی مسلمانان به په خپل ملکونو کې دوی ته اجازه نه ورکوي مسلمانان به د دوی دا پروګرامونه نه غټي مسلمانان به د دوی ملګرتوب نه کوي دوی ته پارک نه ورکوي دوی ته اسباب نه ورکوي اوس وخت سره دا ویل کېږي والله اعلم چې سعودي عربستان ورته مفتوح اجازه ورکړې و او د خلکو دا ورځ داسې ول منځله لکه څنګه چې په عامه اروپا کې منځله کېږي الله المستعان دا د یو خفګان خبره ده د درد خبره ده چې د مسلمانانو په مرکز کې په محبت الوحی کې د اسلام جرلی چې د کوم نه خوري شوی دي الته د شیطانانو دغه حرکات رسیږي دا د تاسف وړ خبره ده دلته سړی درديږي مسلمانان په دې باندې خفه شي او هر څوک چې د کافرو ته دغه اجازه ورکړي او دغه مفتوح د خپل پروګرامونه کوي نو دا لري نه چې په دې خلکو باندې د الله عزوجل مختلف عذابونه راشي ځکه د خلکو کې د الله په دین باندې غیرت ختم شوی دی او د شیطان او د شیطان پرستانو عبادت ته چې اجازه ورکړي دا نهایت به همتی ده کمزوري ده
نو بعید نه ده چې په داسې خلکو باندې د الله عزوجل عذابونه راشي. موږ مسلمانانو اوس د الله سبحانه وتعالی عذابونو ته بالکل داخلي واضح کړي دي چې راپسې راشي، اسباب هم ټول برابر کړي دي. په ټولو اسلامي ملکونو کې دا حال دی. الله عزوجل بس خصوصي رحم دی چې موږ په دې خپلو اعمالو باندې په دنیا کې دواره نه رانیسي. کنه ټول مسلمانان د نظامونو په حیثیت سره داسې کارونه وکړل چې هر یو د دې مستحق دی چې الله رب العالمین په د اسمان نه د کاڼو بارانونه وکړي. دا د درد خبره ده. د الله په دین باندې غیرت پکار دی. شیطان سره دشمنی پکار ده. دا خو د شیطان تابعداري ده او د شیطان طریقې دي. شیطان باید د مسلمانانو د ځمکې نه داسې په یره باندې لکه د عمر رضی الله عنه باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته په کومه لار باندې روان او شیطان په کوڅه را روانې کوڅه بدلوي یریږي. او موږ د شیطان عبادت کوونکي خلک راولو په خپلو ملکونو کې ورته ځای ورکوو، اسباب ورته برابروو او د هغې د اعیادو او د لمانځنو په ورځو کې موږ د هغوی سره مرسته کوو. الله المستعان. دا ډیره د خطر خبره ده. دا د الله رب العالمین د عذابونو ته دعوت ورکول دي. رب العالمین رحیم او کریم ذات دی. د بعضې صالحینو د وجې نه به په موږ باندې د کاڼو بارانونه نه کوي، د ورونو بارانونه به راباندې نه کوي او موږ ته به مهلت راکړي. دا د الله رب العالمین کرم او مهرباني ده. دا کار خو ځکه ناروا دی چې زمونږ په شریعت کې قاعده او قانون دا دی چې د کافرانو اخترونو کې به مسلمانان شرکت نه کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي سورة نساء 40 نمبر آیات کې وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې تاسو ته دا حکم نازل کړی دی کله چې تاسو د الله عز وجل آیاتونه واورېدل چې په هغې باندې کفر کیږي او خنداګانې ورپسې کیږي، په دغه مجالسو کې به تاسو شرکت نه کوئ تر څو چې هغوی په نورو مجالسو کې داخل نشي. وی انکم اذا مثلهم که چېرته تاسو د دوی سره په دې کارونو کې شرکت وکړم د هغوی غوندې شوئ. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا. الله منافقان او کافران په جهنم کې ټول یو ځای کوي. نو دا اساس او حکم دی زمونږ په دین کې چې کله د الله دین پسې داسې خنداګانې کېږي لکه دغه د هالووین ورځ یا نورې د دوی د مراسمو ورځې چې د کافرانو اعیاد وي، د هغوی د لمانځنو ورځې وي، دې کې د الله دین پسې استهزاګانې کېږي، ملنډې والې کېږي، د انسانیت د معیارونو نه بیخي دا خلک پکې وځي. نو په دې کې به مسلمانانو سره بالکل اشتراک نه کوي، مدد به ورسره نه کوي، ملاتړ به نه کوي، موقع ورته نه مساعده کوي. او که چا ورسره مساعده کړه نو الله وایي چې د هغوی غوندې شوئ. نو دا ډېره د خطر خبره ده ورونو. دویمه د حرمت وجه دا ده چې د کافرانو د مشابهت نه موږ شریعت منې کړي وو. لکه صحیح حدیث کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی. مسند احمد 3 روایت کړی دی. امام ابو داود په 411 رقم سره روایت کړی دی کتاب اللباس کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړه هغه د هغوی نه حساب شي، د هغوی نه شمار شي. نو دا اوس د هغوی سره مشابهت دی ځکه هغوی چې دا څیرې مخونو ته اچوي یا دغه ډېرې وحشتي او دهشتي جامې جوړوي یا دغه حیبتي حرکات کوي، منډې تړلې وي، پاڅي کینی، غپا کوي، د زناورو غوندې چغې وباسي. دا د کافرانو حرکات دی او د هغوی دستور دی چې څوک ورسره په هغې کې مشابهت کوي هغه د هغوی نشه. مسلمان به د کافرو سره بالکل په یو شي کې ځان نه مشابه کوي، نه په حرکاتو کې، نه په جامو کې، نه په ورځو کې، نه په لمانځلو کې او نه په نورو کارونو کې. مسلمان به د هغوی د ټولو کړنو نه ځان بچي. دا دویمه وجه ده د کافرانو سره مشابهت د وجه نه دا کار حرام دی. درېمه اساسي او لویه وجه دا ده چې د دې کار بنیاد چې دی لکه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا د قبر پرستۍ د مشرکینو د الملحدینو
او د آتش پرستانو او د ستاره پرستانو نه دغه جذور او د افکار غسل شوي دي. دا د مختلفو شرکی ادیانو او د شرکی عقایدو نه دا یو مجموعه راټوله شوې ده او دغه یو شی ته جوړ شوی دی د هالووین ورځ. نو د دې جذور او اساس دا شرک دی. دا مشرکین دی او د مشرکینو سره به موږ او تاسو دښمني کوو، ځکه د دوی عقاید څه دي؟ دوی نسبت د خیر او شر دغه ارواحو ته کوي چې شریر ارواح راځي دا خلکو ته ضرر رسوي او کم چې ښه ارواح راځي دا خلکو ته خیر رسوي. د وړي موسم چې دی دا د رڼا موسم دی او دا د خوشحالۍ موسم دی، راحتونه په دې کې نغښتي دي، موږ ته خوشحالي دا راکوي. د ژمي موسم دا د تورتم موسم دی، دا موږ باندې خفګانونه راولي. نو نسبت د خیر او شر زمانه ته کوي، نسبت د خیر او شر ارواح ته کوي. نو صفا مشرکین دي او د شرک سره سره ملحدین دي. نو دا بل سبب دی. او څلورم سبب دا دی چې دا د شیطان د عبادت ایو د انواعونه یو نوع ده. اصلا دوی دغه شکلونه چې برابرۍ په دې باندې شیطان خوشحالوي. د هغه کسان چې د دجال عبادت کوي او د شیطان عبادت کوي، د هغوی د عبادتونو یو طرز او طریقه دا ده چې هغوی د شیطان شکل اختیاري او په هغه شکل کې ورته بندګي کوي. نو دا هغه د شیطان پرستانو په شکل ځان متشکل کول دي چې دا خپل د شیطان یو لویه تمنا وه رب العالمین ته کړې وه. لکه سر کې چې کوم آیات ما ولوسته د سورة نساء یو نمبر آیات، هغې کې الله عز وجل فرمایي چې شیطان وی الله عز وجل ته ویله ولأضلنهم یا الله زه به دا انسانان بې لارې کړم، ولأمنینهم او دوی ته به ارزوګانې ورکړم، قسمه قسم ارزوګانې به ورته امیدونه به ورته پیدا کړم، ولآمرنهم او دې انسانانو ته به زه امر وکړم فلیبتکن آذان الانعام چې هغوی د حیواناتو او د زناورو غوږونه پرې کړي، او وليغیرن خلق الله د الله په پیدایش کې تغییر راولي. نو دا خلک مقه شی دی. شیطان لا دونه امید د دوی نه نو لکه دوی چې څنګه حرکات شروع کړي دي. شیطان خدا ویلو چې د حیواناتو غوږونه به غوڅ کړي او د الله په مخلوقاتو کې به څه تغییرات راولي. دوی په خپل ځان کې لګي دي، خپل داسې شکلونه جوړي چې د زناورو د سپو شکلونه جوړ کړي، د بلاګانو شکلونه جوړ کړي، د پلانګانو او همدغه رنګ د نهنګانو شکلونه جوړي او داسې منحوس شکلونه چې د انسان په خیال او خاطر کې نه جوړيږي. خکرې ځان ته لګي، لکۍ ځان ته لګي، زونډي ځان پسې ځوړندوي او تختې ځان پسې ځوړندوي، قسمه قسم غوړي په ځان باندې واړي، رنګونه په ځان باندې واړي. دا شکل بالکل د انسانیت نه وباسي، د وحشت او د دهشت انداز ته وباسي. د شیطان لا دونه امید نو چې زه به دا خلک دومره بیلارې کوم چې خپل شکلونه به بدل کړي. هغې خو ویلو چې د حیواناتو شکلونه به بدل کړي، خو د شیطان د تصور نه پورته د خلکو ورله ومنله چې خپل شکلونه ورته بدل کړل. هغې داسې برابر کړل چې د وحشیانو نه پسې اخوا واړول. که وحشی نه وینم د دوی نه به وتلیږي وی بریږي چې دا لا څه رقم زناور دی، دا څه قسم درنده دی. وحشی نه د ځنګل زناور به د دوی د شکلونو نه ویریږي. او به الله عز وجل د آیات کې فرمایي ومن یتخذ الشیطان ولیا، چا چې شیطان ملګری ځان لپاره جوړ کړ من دون الله د الله نه علاوه، د هغه خبره ومنله، د هغې اطاعت وکړه، د هغه بندګي وکړله، د هغه د ورځو د تقدس دپاره یې مټې را بډ وهلې، نو فقد خسر خسرانا مبینا، یقینا د ښکاره ګمراه شوی دی. نو دا یې څلورمه وجه وه چې دا د شیطان ارزو او د شیطان چې کومه حربه ده هغه د خلکو په ځان باندې عملي کړله. او پنځمه وجه د حرمت دا ده چې دا د جاهلیت یو رسم دی او ټول په خرافاتو باندې بنا دی. کومه عقلي او نقلي وجه د دې لپاره نشته، صرف اوهام دي، په خیالاتو باندې بنا دی. او د 2.5 کاله مخکنی یو جاهلی رسم دی چې اوس په خلکو کې ورځ په ورځ ترقی کوي او عروج کوي، او بنای په بېعقلۍ باندې، په بېوقوفۍ باندې، په خسافت او کثافت باندې ده. کوم عقلاني دلیل هم نشته
او کم نقلی دلیل هم دوی سره نشته دا کم حرکات چې دوی کوي کم شکلونه چې جوړي او کم معتقدات چې دوی د خلکو ته وړاندې کوي په دې باندې ورسره څوک قناعت نه کوي دا د عقل سره منافي شیان دي انسان ته خو الله ډېر کرامت ورکړی دی بیل شکل ورکړی دی دا د انسانیت د معیار نه وځي او ځان نه حیوان جوړي ځان نه درنده جوړي د بلاګانو شکلونو ته خپل ځان ورته کوي نو دا به کوم عقل ومني دا د کوم ذي عقل خبره ده چې داسې به وکړي نو دا داسې یو جاهلي او شرکي او الحادي رسم دی چې د عقل او د نقل دواړو سره په ټکر کې دی کوم خاص حقیقت باندې بنیاد د دې نه دی ولاړو او شپږمه وجه د حرمت دا ده چې دا صرف اټکل او ګمان پسې روان دي چې یاره دا زمانہ دا په منګه تورتمونه او په منګه باندې راحتونه راولي او دغه ارواح بد ارواح چې زمونږ جون خرابولې شي او ښه ارواح زمونږ جون ښه کولې شي نو دا صرف ګمانونه دي او د ګمانونو په حق الله رب العالمین فرمای په سورۃ یونس 5 نمبر آیات کې الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض خبردار شي اے مخلوقاتو خاص د الله په اختیار کې دا غوښتل چې پاسمانونو کې او پزموکو کې دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء او هغه تابعداري نه کوي هغه څوک چې د الله نه علاوه نور څوک شرکا را بلی دا وی د الله شریکان نه دي ان يتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مګر د ګمان خیالاتو په روان دي و انهم الا يخرصون او دوی صرف اټکل خبرې کوي چې یاره منګه ته به د بد ارواح ضرر رسي او ښه ارواح به منګه ته خیر رسي تورتم زمانہ به زمونږ جون خرابي او د نور او د رڼا زمانہ چې دا به زمونږ جون خایسته کوي نو دا صرف اوهام دي نو دغه وې دوی اټکل خبرو په روان دي دغه د اټکل رد الله رب العالمین په سورۃ زخرف 7 نمبر آیات کې کړی دی التم دا ویلي دي یتبعون الا ظن وانهم الا يخرصون او هم دغه رنګي سورۃ انعام 14 نمبر آیات کې الله عز وجل ویلي دي وما يتبعون الا ظن وانهم الا يخرصون دوی وی د ګمانونو پس روان دي او اټکلونو شینو پس روان دي نو همیشه د پاره د کفر او د الحاد د بيدینی رسمونه هغه په اوهام خیالات او په افواهات باندې بنای په خوبونو باندې بنای او په وجدونو باندې بنای کم اصلي حقیقت او بنیادی ماخذ او دلیل نه لري نو زما ورونو دا موضوع طولانی ده خو مقصود مې داو چې مسلمانان خو د دې ورځې د لمانځلو مخالف دي او وس ډېر ورسره ناشنا دي خو په دې خبره باندې ما سره یې راوه چې دا د هالووین ورځ ورورو مسلمانان د دې نه خبرېږي او د مسلمانانو ملکونو ته ورورو داسې رعایت کوي کنن په یو ملک د سبا دویم ملک تم راځي بل ورځ دریم ته راځي نو باید موږ او تاسو د دې کافرانو د جالونو د ویل د سیسونو خبر یو او په دې باندې خبر یو چې دا زمونږ د دین سره په ټکر کې او عمل له د ملحدینو د وثنیینو د قبر پرستانو د بت پرستانو لخوا جوړ شوی کار دی نو مسلمانان باید دغه سي د سیسو ته او دغه سي رواجونو او منځونو ته منتبه وي الله نه خواسته د سینې چې سبا زمونږ په یو ملک او بل ملک دې ته اجازه ورکول کېږي او موږ په لا شعوري شکل سره به ور داخليږو نو مسلمانان باید ډیر منتبه اوسيږي ډیر بیدار وي د حرکات وتا نن سبا چې کوم اسلامي ملکونو د منځلو اجازه ورکړې ده منګه غندو منګه په خفيو او الله رب العالمین ته منګه دا عذر پیش کوو چې اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا یا الله دې به وقوف چې کم کار کړل په دې باندې ته منګه مرانیسا منګه معذور یو زمنګه وسنه رسیږي الله زمنګه عجز ته وګوره دغه ظالمانو او دغه مجرمینو په جرم باندې ته منګه ته سزا مرا کوا ته دا غوي په دې غلط اقدام باندې یا الله منګه منیسا منګه دغه هر څوک چې کائن من کان هر څوک چې منګه دا غوي نه یا الله براءت کو دا غوي په دې عمل باندې منګه خفيو که سبب بل مسلمانانو ته اجازه ورکړي او کبل ورته ورکړي منګه دغه ټول غندو او منګه ردو
یا الله ته گواشه یا الله ته گواشه چې موږ د دوی نه بیزار یو او موږ یا الله معذورین حساب کا او زمونږ دا عذر یا الله کویو کنه وته موږ له په عذر باندې ځان ته حساب کا زمونږ په وسنه کې خود زړونه په دې باندې خپيو د زړونه په دې باندې درمن یو او په دې خبره باندې زمونږ دا مزاجونه او طبيعتونه نهایت زیات خپري یا رب ته زمونږ دا خفقان په خپل دربار کې قبول کا یا الله د مسلمانانو د دین او د عقیده حفاظت وکا د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکا یا الله د کافرو د هر قسم حملاتونه دا غوی د فرهنګي فیزیکی او نظامی او د هر قسم تعارضونو نه یا الله ته مسلمانان محفوظ کا دا غوی فرهنګ دلته خنسا کا او په منګه کې د اسلام د پاره غیرت او جذبه پیدا کا آمین وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.